السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، کتاب ریاض الصالحین د امام نووي رحمه الله په دې کې بعض درسونه موږ مخکې بیان کړو او ډېر قیمتي حدیثونه په دې کې د امام نووي رحمه الله را جمع کړي. نو په دې کې هغه مسایل هم را جمع کړي دي چې د هغې نه شریعت منع کړې ده. د هغې لپاره یو کتاب هم ایښودی، په هغې کې بعض درسونه موږ مخکې هم کړي. الامور المنهی عنها، هغه خبرې چې د هغې نه شریعت منع کړې ده. نو بیا په هغې کې ډېر موضوعګانې راوړي چې د دې نه شریعت منع کړې، دې نه منع کړې، دې نه منع کړې ده. یوه موضوع پکې راوړې ده، باب تحریم النمیمه، باب په بیان د دې کې چې چغلخوري حرامه ده. دا هم موضوع ده، چغلخوري ده. او د ډېر وخت نه زما په زړه کې دا موضوع چې په دې باندې خبره وشي نو ښه به وي. هغه په دې کتاب کې موږ له راله مخې له چغلخوري نن سبا د مجلسونو فروټ چې جوړ شوي، په مجلس کې انسان فروټ خوري که نه، فروټ د څه لپاره چې دا مجلس پې ښکلی شي. نو دې ته وایي فاکهة المجالس. نن سبا فاکهة المجالس چې دی هغه دا نمیمه ده، چغلخوري. بلکې داسې چې په کم مجلس کې چغلخوري نه کېږي، نو ډېر داسې خلک هم دي چې د مجلس له نه ځي او په دې مجلس کې سړی تنګ شي. کم سړی چې د څه سره عادت دي چې هغه په دې مجلس کې نه وي، هغه تنګېږي. کم سړی د سندرو سره او د دې پروګرامونو سره عادت دي، هغه هم بغیر د دغې نه په مجلس کې تنګي. کم سړی د غیبت او دروغو سره عادت دي، هغه هم تنګي. کنځلو سره عادت دي، هغه هم تنګي. نو کم سړی چې د چغلخورۍ سره عادت شي او په هغې باندې لوی شي او په هغې باندې ځوان شي او په هغې باندې بوډا شي، نو ده په مجلس کې چغلخوري نه وي، نه د په هغې باندې بیا د وخت نه تېرېږي. نمیمه یا چغلخوري د دې مختصر تعریف په خپله د امام نووي رحمه الله کړی دی. وایي وهي نقل الكلام بین الناس على جهة الافساد، د خلکو په منځ کې خبرې وړه راوړه على جهة الافساد، د فساد په نیت باندې. که صرف داسې ووایي چې د خلکو په منځ کې خبرې وړه راوړه، دې ته چغلخوري وایي، نو دا غلط تعریف شو. خبرې خلک په ډېر مقصد وړي راوړي. نیکان خلکو ته وګوره، دوی خبرې وړي راوړي، خو دوی على جهة الاصلاح، اصلاح پې کوي. مثال کې ما سره ملاو شو، دوا سره ما سره وکړو، د پته چې دی د دې پلاني نه خفه دی، بیا په هغه پلاني پسې لاړ. نو بیا هغه سره ملاو شو، هغه ته پته چې د ته پته چې هغه هم د ده نه خفه دی، نو دی به هغه ته ووایي چې ګوره هغه پلاني ستا صفت کوم. د اوس خو د ځان نه پکې خبره جوړ کړو، بلکل دروغ یې جوړ کړو. خو علی جهة الاصلاح ښه قبیل پر زمانې څه واورېدو چې د پلانې ښه سړی دی، صفت ورکړو، نو دی ډایرکټ لاړ شي هغه ته ووایي وروره پلاني ستا صفت وکړو، چې د دوی په دې منځ کې د محبت او د مینه نه ښه ډېره شي. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي چې موږ د خلکو په منځ کې اصلاح راولو، ځکه چې دا ډېر غټ کار دی او ډېر لږ خلک یې کوي. او الله سبحانه وتعالی دا توفیق هر چا له ورکړی هم نه دی چې هغه دې دوه مسلمانان جوړوي، دوه مسلمانان دې روغوي. دا توفیق د هر چا سره نشته. او ځکه دا یو قصه ده چې بعض کتابونو کې راغلي ده، یو سړي د دوه وروڼو په منځ کې جنګ جګړه رااله او د یو بل نه وران شو، او د کورونه د یو بل سره نږدې وو، په منځ کې دیوال نه و. نو هغوی لاړو، یو کس یې راوستو او هغه ته دا ووایي چې ته داسې کار وکړه چې د مشر ورته ووایي چې ته داسې کار وکړه چې دیوال ووهه، مضبوط دیوال، زما د ورور په منځ کې چې بس زما ختمه دم ختمه.
هغه صحیح ده بس هغه خپل کار کوو دوی به غرض نه لري چې د خپل کار پوره کړي بیا به سره حساب کتاب وکړو نو په اخر کې چې وکړو نو دا کار چې ختمېدو ته راغی هغه نور څه جوړول چې وکړو نو هغه پول جوړې لګي د دې رور د دې کور نه د مشر د کور نه بل کور ته پول جوړې نه چې څنګه د پول په پوره کېدو شو هغه کشر رور راغی او د مشر رور معافي وغوښته او هغه د بجړا شو وی ته دومره چې انساني چې ته پول جوړې دې طرف ته چې موږ یو بل کر زوره زو او ما هم پزله کې دا و چې دیوال به جوړو ناغه مشروع مریان شو چې لکه ما کله ویل ما هم دیوال د بزړه کې د خبرو به با کس په سیوره غوي ته ناغه وی دیوالونه نه هم د خلکو موږ کې زه پولونه جوړوم زرابطه قائمو بیا هغه سره ډیر محبت شو غرونه یو بسر روح شو لکه د کشر پزړه کې داراله چې وګوره د مشر په ما دومره مینده او د مشر پزړه کې رااله چې د کشر په ما دومره مینده چې معافي لراله او خبر نه چې د ټول کار دی پول لاسه شو د دې انسان د لاسه شو لکه چې د منځ کې راغله یو ته چې پاتې شمه چې چې نه ماته مخ کې ډیر پولونه پاتې راغی جوړول غواړي خلک قرآن شي خلک موږ کې اصلاح نه سو ذکر ډیر لږ خلک د شمار خلک کوي نو غالبا خلک دیوالونه وایي چې دا کس په دې بل نه څنګه چې نه لري کو څنګه به تعلقات د سره ختمو نمیمات شغل خوري الله سبحانه وتعالی د دې کس بدی بیان کړی د قرآن کې خپل پیغمبر ته ویلي دي دغه سړي خبره ممنه ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم دا سړي خبره ممنه چې ډیر قسمونه خوري او سپک سړی او د خلکو عیبونه لټي او چغل خوري بسې ګرځي د الله خپل پیغمبر ته دې سړي خبره ممنه په دې کې غټ نقصان څه دی دا چغل خور سړی چې چغل خور د مبارک امام یحیی ابن ابي کثیر رحمه الله وی چغل خور او دروغجن سړی په یو غنټه کې دومره فساد خوري چې هغه جادوګر په یو کال کې نشي خوروله ور جادوګر څومره خطرناک خو جادوګر په یو کال کې دومره فساد نشي خوروله لکه دا چغل خوري چې په یو غنټه کې خوري په یو غنټه کې دا چغل خور کورونه تباہ کوي په یو غنټه کې د رښتې تباہ کوي په یو غنټه کې د لدې د هر سبب المخړی او دروغجن سړی ځکه الله پیغمبر ته د خبره بنه مني د نقصانی سړی د دې نقصان به ډیر غټي دغه وجه دا چې د دې چغل خور د خبر په انسان باندې اثر کوي ولې اثر کوي ځکه چې د نصيحت کوونکی په شکل کې انسان لمخې لراځي مثلا کې ستا کور ته درغه ما سره ملو شو به پتا به سي درغه زمانه څخه خبر وره د ستا خلاف د پتا به سي بدري شته به ضروره ګور زموږ ضروري ده دې پاري نه په کار چې دې خبره کړي نه د اوس د نصيحت په شکل کې ته دلې د خبرو په تابه بیا اثر کوي ځکه چې چغل خور کې دغه نقصان دي چې د خبر په سړي باندې اثر کوي دغه وجه لري چې سړي دې ښکاری دې ماته نصيحت کوي نه دا غټ نقصانی ځکه الله خپل پیغمبر ته وی چې ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم چغل خور خبره ونه مني او د قائد امام نووي رحم الله اول راولې په دې مسله کې تغیر بعد بل ایت راوړی دی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد انسان دخلین یو لفظ نوزي مگر یو چوکیدار او دې سم ملائک په الله مقرر کړي چې خبري ولې کی او سوال دار چې په دې کې خو د چغل خوري مسله نشته په دې ایت کې چغل خوري مسله شته په دې ایت کې د نه رښتې چغل خوري مکوي په دې ولنې ایت کې خدا مسله شته په دې کې خو نشته نو به د ایت ولې دلته راوړل چغل خوري مکوې د هر څه لیکل کی هر څه لیکل کی یو خبرستان وټ کی او دغه به سره حساب کتاب کی کله چې انسان ته پته چې ما سره به دې خبري حساب کتاب کیږي دې به دې خبرې ځان لري ساتي حدیث به راوړی دی وعن حذيفه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه نمام متفق عليه ورسول صلى الله عليه وسلم وی چې چغل خور سره جنت ته نشیتله څو مغه سزا ده اوله خبره لکه موږ ته دا خبره بوز غټه ښکاری دی چې رسول صلی الله علیه وسلم چې چغل خور سړی باندې به ملائک دا چل کوي او د شیخ عذاب بول ور کوي او دومره کالو په ور کې پروت یو موږ ټول یې ریدل چې څه عذاب
ولدينا سخت خبر شتي لا يدخل الجنه جنت نشتلي بس خبره ختمه شو نور ته کم قسم دغه تعالی درکې دي ترهیب ته بس خبره باندې وېری دغه خبره ده چې دغه سړی جنت ته نشیتله څوک چې چغل خوري کوي د یو ځی خبره بل ځی ته وړي او دا سره یاد ساتي چې چغل خور انسان د چرته چې دینو دا یو درون او قدردان انسان نشي جوړېدل د رسپک سړی کاری همیشه د بیزت انسان کاری او د بیمان انسان کاری چې هغه به ایمان کې غټ نقصان او کمی چې هغه د خلکو خبرې دی یو ځنه راوچتي او بل ځای ته وړي دا هغه راوچتي د لاره وړي به دی او چتي الته وړي دا غټ نقصان ول انساني او دا درون سړی لکه قبل پرز مونږ ته غلر کو اسی دا بعض کسان د پښتون ډیر متاثرې د اسلام نه دومره نه متاثره ولعیاذ بالله مخو اسلام نه متاثر یو پښتو دغه نه بعد د قبل پرز د پښتو خبرو سره ملاوي دی سیده کنه ملاوي دی پښتو رالو دی دیوال لراچو دا زموږ طریقه ده خو بعض خلک دي چې ته د اسلام خبره کده په اثر نه کې غوړي پښتو ته کنه بس بیا لکه دغه چې د قران او د حدیث ټکی ولعیاذ بالله کاسي دي چې وایي چې د اسلام د اخلاق تلر کې وباسه اسلام د نوم ته وباسه نو انساني اخلاق او پښتو کې هم دا کار سپک کار دی او دا د سپکو خلکو کار دی چې یو ځنه خبر راوچته او بل ځای ته وړي دا ځنه چته بل ځای ته وړي او په دې کار باندې زیات څوک مشهور دي ها څه دا زموږ په مجالسو کې شتي دا خبره استاد سید ځکه خو ما دې خبرې له زور کو زموږ په مجالسو کې دا کار ډیر روان دي دورونه ورانول او پلار او زوی ورانول د سره وکینی نصیحت په شکل اثر وکړي دنیا خلک ورنکړي زه به تاسو واقعات ذکر کوم خو دې بیان په اخره کې دا کار غالبا چې کیده زنانه کوي سړی دا کار نه کوي نه کم سړی چې چغل خوري کوي د قران او حدیث خلاف کار کوي سپک خوې بګی دن نه دی د بیمانو خلکو خوې بګی دن نه دی او سلورم د چا خوې بګی دی زنانه خوې بګی دن نه دا کار زنانه چې مجلس کې کینی دغه خبرې کوي پتا به سي دا وي به ما به سي دا وي پتا به سي دا وي به ما به سي دا د زنانو خبرې ولې بالله نن سبا دا سړو کې د صفت پیدا شي چې په مجلس کې کینی بدغه خبرې وکي چې د دوه وران کو د درې وران کو او ځانو ته ګډي کمال ول ښکاری چې ما خلک وران کړو لکه څنګه دا وتی یو خصي صفت ښکاری ولې بالله به من تکبر کوي هغه نه باندې حدیث راوړی وعن ابن عباس رضی الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين رسول الله صلى الله عليه وسلم بدو قبرونو باندې تیر شو روانو بلار باندې دو قبرونو رالو هغه ته رسول الله صلی الله عليه وسلم ودریدو او دوی انهما يعذبان په دې دوه باندې وس عذاب شتي وما يعذبان في كبير او د عذاب شدید غټي خبره مبارک نه لري چې دوی ځان نشو ساتلې بلا انه كبير ولنا دا خبره وړي غټه وا د دې څه مطلب شي یو طرف ته غټه نه ده به غټه ده ها عذاب کې غټه ده د عذاب نسبت باندې غټه خبره ده او د پرې خودو په اعتبار سره ډیره وړه خبره او کدوې پرې خو دی هغه موضوع کوګوري هغه طرف کوګوري ډیره وړه خبره ده او کدی طرف لراشي نو ډیره غټه خبره ده چې عذاب پر روان دي څه عذاب دي او سوجده اما احدهما فكان يمشي بالنميمه ودا یو چې کوم دی په خبر کې دنه پروت ته دی به چغل خوري به کوله ګرځي دغه کار به کو او دا دویم واما الاخر فكان لا يستتر من بوله دویم به چې کله میچازي کول د احساس کو نه به ځان نه ساتو متفق علیه دا حدیث امام بخاری امام مسلم راوړی او دې حدیث کې ډیر مسائل دی او نه مسله ده چې رسول صلی الله علیه وسلم ته څنګه پته ولګی چې دوی باندې عذاب دی ها نو د الله سبحانه وتعالى خو دا وحي وتوشو د دې ډېری خبره رسول صلی الله علیه وسلم د ماضی کړي دي وي په خو امتونو کې دا شي وي او د دې ډېری خبرې کړي چې پر روان وخت کې بدا کیږي د پیغمبري خو ویم دغه ته کنه چې الله وت وحي کوي پیغمبري دغه ته وایي نه دی د علم الغیب نوم ورکول دا غلطه خبره دي د څنګه علم الغیب او خبره ښکارا شو نه الله سبحانه وتعالى ولدا علم ورکړي دا غو دا خبره وکړي چې ګوره دي دوه خبرونه کې عذاب دي او د دې د لاسه دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت ته بیان کړي نه هم دا بنره وبو چې د رسول خپل کمال بلکې کله سره دا خبره کینه بای باندې موږ ډیر زینو کې ردونه کولای شو
چې د باز کسان چې رسول الله په سلالو دغه قاریان غوښتو چې تمنګله د شي مرګرو کې د شي کسان راکې چې هغه د علماء او قاریانی چې موږ ته قران زده کو او یا کسان د رسول الله نبوت او هغه شهیدان کړو دغه د رسول الله علم الغیب نو دا به نه ورکولای کنه چې تاسو خدای کسان وجنئ رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله عنها د بهتان واقعه له یوم اشته پر رسول الله ته تکلیف وو خپو نو که رسول الله صلی الله علیه علم الغیب جو صفابو ته پته وی چې د خلکو رضان ناس خبره جوړه کړي د لوح ته انتظار نه کول او نور ډیر دي سي واقعیت تی خلګه د مدینه پر دې اشاره وکړه چې د شنه چې د حدیث نه څوک دا خبر راو بس چې رسول الله صلی الله علیه علم الغیب نو دا څه د خدای الله دا خبره کړو بل دا خبره چې په دې حدیث کې دویمه مسله ده چې دا دوه خبرې چغلخوري پر خوده او د میچازو د ساس کو نه ځان ساتل دا وړي خبرې وړي کار څه ګران کار دی چې سړی ته شي میچازي کوي د ساس کو نه ځان وساته ګران کار دی په دې کې سبوج چې تولي سخت تیرولي پیسې به ورکول څه بګشتي هیڅ نشته وا چغلخوري مکوا په دې کې سخت شتي سم مشکل بګشتي څه ګران کار بګشتي خو بس خله بند کمې کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اعتبار سره ډیر وړي خبرې دي کدوې په عمل کړي وای چرته وې نه کو په عمل او دا کارونه پرې نه خودو نو بیا د سزا په اعتبار سره دغه ډیره غټي خبرې وي په دې باندې اوس په قبر کې عذاب روان دي دریمه مسله په دې حدیث کې دا ثابت شو چې په قبر کې عذاب شته او د قبر عذاب ثابت شو نن سبا پاکستان کې د سي فرقې بل شیر یو د قبر د عذاب نه انکار کنه کې بدیږي چې رسول الله صلی ثابت کو چې قبر عذاب شته او دا ځای له تفصیلی مسله چې بعضو درسونو کې موږ د خبرې ته اشاره کړې ده خاص کر د قرآن په تفسیر کې د برزخ د جون مبارک یو د موضوع سره موږ وګد باس کړو بیا غو تفصیل نه شو تللی ودای چې په قبر کې عذاب شته عذاب په بدن باندې دی که په روح باندې دی نه داغي جواب داده او راجح قول لري چې عذاب په بدن باندې دی او عذاب په روح باندې دی خو اصل لري چې عذاب په روح باندې دی او کله کله احساس کیږي بدن ته نور اصل عذاب پس دی اب روح باندې دی او احساس کیږي څه ده بدن ته احساس کیږي یو شړې دا څنګه نو د دې سي چې کله ته ودې او خوب ویني اوس مسله ټول د روح ده دا خوب چې ته یې سب بدن ته تلې ته خپلته یې نه کنه دا مسله ده څه ده د روح ده اوس الته ته ګرځي یو زیته وخته غر دوه غر نه لولې دي چې کله دې غر نه ته راولې دي نو एकदम دې سره پاسې دي احساس شو څه بدن ته احساس شو دغه تر پاسې دي دغه شان دا عذاب دا مسله ده په قبر کې چې اصل لري چې عذاب په روح باندې دي او بدن ته کله کله احساس را رسي او سخته یا که نعمتونه دي هغه دوه احساسات دوی ته ملوي ازایقه ته ملوي او بیا روح او بدن چې بالکل په نعمتونو کې شي یا بالکل په عذاب کې شي هغه په آخرت کې چې روح او بدن د دوه یو ځای ورېځو بل په عذاب کې یا دوه یو ځای په جنت کې دا په آخرت کې خو په قبر کې دنه اصل د جیدن سره مسریت ساتي او بدی کې زمونږ د پاکستان انډیا افغانستان د دې ملک د ملکونی چې اچار دي هر سړی نیو عقیده جوړي او څوک منه کول ولا نشته څوک منه کول ولا نشته تر چې خپل مرزي چې څه بیان کړو څه وي او بس دې څه پکوي وی حدیث کې راغلي یو بس عوام به سوي وګور یو مولوی څه وی حدیث کې راغلي دې ته نه ګوري چې دا حدیث وایي ستا دا حدیث نه خلک څه ثابتې سن ثابتې نه دي ته نه ګوري خو دې ته وکړي چې مولوی څه په عربي کې وټکه وي عربي خو وي کنه چې عربي وي دا دلیل نه الته اوس گمراه فرقې خو ډېری دي خو باز فرقې غدي چې د قبر د عذاب نه او د جادو د اثر نه د دین انکار کوي د گمراه خلک دي دغه عقیده د قرآن او حدیث خلاف دي بل حدیث کې راځي دلته خو دی مؤلف رحمه الله امام نووي رحمه الله د حدیث مختصر راوړی دی تفصیلا د حدیث دی چې دا غینه بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو شنه لخت راوغسته او هغه په منځ باندې دوه ټوکړي کړو یو قبر باندې هله کړو بل قبر باندې او چې سو پوری دا نه و چې شوی یا هغه پوری بل دین عذاب کم کی چې کله و چې شی به عذاب راشي
دا کار رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړو. نو دلته به دا مسله بیان کو چې آیا دا کار به زمونږ لپاره کول جایز دی او کنه، چې موږ هم شنه بوټي راوالو او په قبرونو باندې هر کوزه کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حل کړي، نه دا کار به جایز دی او کنه. جواب دا غي دی چې دا کار ناجایز دی او دا په دین کې نوې کار دی او د دې موږ ته نه قران ویلي نه موږ ته حدیثونه ویلي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی او رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی، خو رسول صلی الله علیه وسلم خبر شوی د الله طرف نه چې په دوی باندې عذاب دی. ته چا ویلي چې عذاب پېشتي؟ یو خبره. دویمه دا رسول صلی الله علیه وسلم دا کار کړی دی، خو امت ته د دې امر نه دی کړی چې تاسو هم دا کوئ. او قبل فرض د ټول خلکو د پاره وینو غټ خیر پکې دی، د خلکو نه عذابونه کمې دي. رسول صلی الله علیه وسلم ته خوله خو موږ ته دا کار ونه خو. درېمه خبره دا ده چې دوی دا خبره کوي دا کوم خلک چې دوی ته جایز وي. وی رسول صلی الله علیه وسلم چې دا شین بوټه نه حل کو، نو دا د دې لپاره چې دا د الله تسبیح وینو، د الله تسبیح چې وینو عذاب په دې قبر باندې نه. نو موږ هم دا بوټي نه حلو په دې قبرونو باندې د دې دلاسه چې د عذاب په خلکو باندې شي دا کم شي. نو موږ دوی ته دا وایو چې دا خبره ستا غلطه ده چې شین بوټه تسبیح وي پاکي د الله وي صرف ولي ځکه چې الله په قرآن کې چې و ان من شيء الا يسبح بحمده، سچ دی په دې زمکو اسمانونو کې ټول الله پاکي وي. نو په دې کوم خاور کې چې را مړ پروت دی الله پاکي وي کنه وي، دام د الله پاکي وي. نو څه زوره شي چې د بهر نه بوټه راوړل ولته لګي کله پاکي ویلو مسله شي د تسبیحاتو. نو تسبیح خدای زمکم لګیا دا وي، تسبیح خدای خاورم لګیا دا وي. نو چې هغه وي به دې عذاب کم شي کنه. بل خبره وبګی دا کو چې رسول صلی الله علیه وسلم ته الله وی چې بدوی باندې عذاب دی. نو کله چې تاسو مړ شي پلار یا رور یا زوی یا خزه او ترایشي په دې قبر باندې بوټي نه حل کړو، نو ته دې خلکو ته اعلان وکړو چې بده باندې عذاب دی، چې عذاب ته کم شي. بدګماني دی وکړه ته خبر نه چې بده باندې عذاب دی وکنه، خبر خو دې نه کنه. خدا بوټي چې بته نه حل کړو د عذاب کمولو لپاره ته بدګماني ونه کړه. ته دې څه ولې نه چې زمونږ د عمله به ان شاء الله الله بخلي دی به جنت ته تللی. ته به ډایرکټ بوټي نه حل کو لکه چې خلکو ته دی وی چې بده باندې اوس عذاب روان دی، زه غواړم چې د عذاب ته کم شي. نو صحیح خبره ده چې په قبرونو باندې بوټي نه حلول او په قبرونو باندې لیکل کول او قبرونه سیمټي کول او په قبرونو باندې کېناسته او په قبرونو باندې لپاسه ودرېده، ټول کارونه حرام دي او دینه په حدیثونو کې من راغلي ده. او ان شاء الله زموږ په دې درسونو کې امام نووي رحم الله یو دسی باب بم وروړي چې باب په بیان د دې کې چې په مقبره کې دا کارونه یا د قبر سره دا کارونه کول حرام دي. اولته ان شاء الله دې مسلې تفصیل ولته بیانو. داغینه بعد حدیث راوړل عن ابن مسعود رضی الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ورسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وکړه الا انبئكم ما العضه هي النميمه القاله بين الناس، رواه مسلم. دا حدیث امام مسلم راوړل. عبد الله ابن مسعود رضی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر وکړه وی تاسو ته عضه دا ولخم عضه دا په عربي کې کوم ټکی چې رسول الله استعمال کوي وي ناغو یا رسول الله ولینه او دا تعلیم ورکول یو طریقه ده چې سړی سوالو کې باول کې نه په دې خلکو کې څه پیدا شي شوق پیدا شي. کته سو خل کړي زه په بیانونو کې په درسونو کې تفصیل ډیر زیات کومه او په باندې زموږ نو وخم ډیر ولګي. زه دې سم کولای شم چې بیان دي رواني او دا تاسو په دیم نه کوم چې لکه دا مسله کې زموږ ختم شي چې مرګري ما ته وایي چې مسله مخې ته روانه ک. خدای دې لپاره کو چې یو خدای کسانو به سوال ته وکړو نو دوی به کوشش کوي د جواب ورکولو. بل دا چې د کسان به ویښ نه شي. درې مده چې کله یو سړی خبرو کې په درس کې په بیان کې خلکو مخ کې د تکړه شي. الحمدلله زموږ په درسونو کې موږ سره ډېر مرګري تکړه شي چې مخ کې چا په مخ کې دوه ټکیم نشو ویل. خو دې خبرو د لاسه چې په درسونو کې لګي د خلکو مخ کې خبرې کې تکړه شو او زموږ په ملکونو کې او په دغه علاقو کې دا طریقه نشته د علماو. نو ځکه زموږ خلک د جمی منځته نشي ور مخ کې کېږي. ته په ډیره کې پتوي لګي لکه په ډیره کې وناسي په ګوټ کې دنه پټ چې کوم ځای کې تور تیارې
الته بلګي چې لکه دا مولا پلانې مولا وهابي دی او د حکومت سره دی او د دې سی د غلط وی د دې او به منځ راغی اخل کوي زره د ګیره غټه ده او امیر ست اور مخکش امیر سب له قرانونه ورکا هغه چې مخکې کېږم نه نو تا خو اوس پورې پاتوي لګولې تا خو اوس پورې چې د ټول دنیا دی راوسه بل طرف ته واړوله دله د موز نو عادت نه لري سره چرته نه دی به خلکو مخکې خبره سوکي یا خبره نشي کول نه په دې درسونو کې کله تاسو شي جوابونه ملاوي شي دغه کس حکم چې جواب ورکړي د ډاډه شي تکړه شي سبب لږه خبره کولای شي د رسول الله سلام دا طریقه و چې مسله به د سوال په طریقه بیانول خلکو ته وي تاسو ته پته شتي چې دا څه ته وي نو دا غوي به سي توجه پیدا شو لکه رسول الله سلام چې دا حدیث کې ویلي ګور یو طریقه د رسول سم داوا یو خو د سوال دا یو طریقه دا ده وي سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وکسان دي چې دا به د قیامت پر ورځ د عرش په سوري کې ولاړي ګور عدد دا ول نه وي خو کسان دا ول نشمارول شروع کړو نه وکسان وي نستاسو په ځل کې وسرادو ها چې دا وکسان وسوک شوق پیدا شو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې طریقه نه همیشه ګور مقصد دی د خلکو ته خبر رسول دا مقصد دی د خلکو ته دین خو دا زمو مقصد دی د دې لپاره به خنه طریقه موږ استعمالو کوشش وکړو لکه څنګه چې نوح علیه السلام خپل قوم ته هر قسمه دعوت کړي د شپې د ورځې ښکارا پټ یوازې د خلکو په مخ کې ټول دې لپاره چې کېدی چې د خبره ومني صحابه یا رسول الله د عدل خو موږ نه پیژنو دا څه ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم هي النميمه دغه چغل خوري ته وایي کنه القاله بین الناس هغه خلک چې د خلکو په دې منځ کې ګرځي را ګرځي او د یو غبل ته وړي بل غبل او د ژوند ته وګوره څومره د ذلت ژوند دی دا ژوند څومره د ذلت دی یو ځینې بل ځای ته بل ځینې بل ځای ته او دا ته چې چغل خور سره په اخر کې پساوي یو نه ورځ دي سره چې الله دا منافق راخاره کوي اسی بس سجدي کې بس مجلس کې اچانک دغه دوی وځي چې دا کوم چې د وران کړي یو دې ته دا خبره کړه ما دا خبره کړه وسنګ وی پلان ویلو دی ویلو بس به بده کې سنه الله یو شرمای ذلیل شي لازم ذلیل کوي لازم راخاره کوي خو بعض اوقات دي شي چې الله ولا وخلق ډیر ورکی نه دی به په سات ډیرو کې خونه به هم الله راخاره کوي په دې کې دا مسله بیان کو چې کله پتا به شي چغل خور سره راشي نه تبسکه او دا به تاسو ته ان شاء الله ډیره قیمتي مسله او قیمتي خبره بیانوم زمون ټول په دې ژوند کې او زموږ یو معاشره ده نو دا چغل خوران په ګډیر ګرځي را ګرځي دیو غيو ته له بلغه بلته وي چې دې موږ لري چې موږ بسکو تبه شپک کار کې شپه خبرې زده اولنې کار بدا کې چې د خبره به رښتیا نه غني دا اولنې خبره ځکه چې د یو ځی خبره بل ځی ته د بلغه بل ځی د چغل خور دی د الله نه یریږي چې الله نه یریږي نه د بستاس لحاظ کی دا خبره بل معنی دا دروغجن سره دی دا څوک بيزن سره ولیک دا خبره به یقین نه کوي دا ولني خبره شو ځکه کته یقینو کو ګوره به فساد جوړیږي چې یقین دونه کو به فساد نه جوړي نو کله چې پتا به څوک څه خبره راوړي پوښتنه د چغل خور دی نو اوس به سکم دا خبره به نه معنی دویم کار به سو کې دته به وې چرور دا خبره پرې ده اته څه پکار دي شروع کړي دا ګناه ده کار دي شروع کړي د ګوره واستاده خبره به اخوانه وړي او طالب د بل چا خبر نه وړي ک نور خلکو د وړي خو تعالی نه وړي په تو دوی چې دا سړی به خپکی دویم کار به داو کی خو چې تو سره مجلس ګرم کی نه ګوره غلې مزه ور کړه هغه به نور مخې ته زی دریم کار به داو کی چې د دې سړی سره به د دې ګناه د لاسه بغوس ساتي ځکه چې زموږ خدا عقیده او زموږ ایمان دی چې د انسان سره دومره مینه ساتو څومره چې الله ته نږدې او د انسان سره دومره دښمنی ساتو څومره چې د الله نه لري دې ته به نه ګورو چې رشتہ نسب ملک دا جدا مسلې د دین مسله ده اوس ګورو یو انګريز به په امریکا کې برتانی کې اوسېږي مسلمان دی دغه سره مونږ خمینه کوو یو سړی د ملک او علاقه کې اوسېږي او بيدینه دی یا مشرک دی یا بریلی دی یا شیعه دی د سره زموږ دښمنی ده نه دې ګناه د لاسه د سره بغوس ساتي سلورم کار ده سلورم کار بدو کې دا اهم دی د چا مبارکي چې ته خبر را ورسوله پاغه باندې بدګماني نه کې دا غټ نقصان
چې موږ ته څوک خبر راورسي ډایرکټ موږ باغ باندې بدګمانه شو. او الله په قران کې ویلي چې اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. اے مؤمنانو، اے ایمان والو، د بدګماني نه ځان، د ګمانونو نه ځان لري ساتي، چې غالبا چې ګماني نه ده ګناي. نه ته ډایرکټ ها څنګه وي ولي وي، نه تحقیق وکړي دې خبره. پنځم کار بداو کې، پنځم کار چې دې سینه چې تبه کې بیا خپل کاروایی شروع کړي، نو جاسوسي به بیا غوړې شروع کړي. ادا کی لکه اوس یو چغل خور پتا به خبر راوړه، تاوله خبره ومنله، من دې نکو، بوز دې سره ونه ساتو، او هغه چا مبارک چې ته خبر راوړه باغ دې بدګماني شروع کړه. د بدګماني نه بعد جاسوسي راځي. جاسوسي ګور همیشه د بدګماني نه بعد راځي. په خه ګمان نه بعد جاسوسي نه راځي. یو سړی د خپل خزي جاسوسي کوي، ولې جاسوسي کوي؟ خه ګماني پر راغله چې دا خزانه کې خزانه او بدګماني ده کړه. کله چې تا په دغه مسلمان باندې بدګماني وکړه، چا مبارک چې ته خبر راوړسو ته به جاسوسیم کې، او دا تم په یو ګناه کې واقع شو چې الله ولا تجسسوا جاسوسیان مکوه. شپږم کار به داو کې چې ځان په خپلم د چغل خوري نه لري ساتي. کله چې شپه خبرې پتا کې وي، نو د چغل خوري به ان شاء الله نه تعالی نقصان درکې، او نه به د چغل خور تعالی سره نقصان درکې. یو حدیث کې راځي، امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی، او ډېر عجیب حدیث دی. شرار عباد الله، د الله په بندگانو کې بدترین انسانان چې کوم دي، المشاؤون بالنميمه، هغه کسان چې چغل خوري کوي، د خلکو په منځونو کې ګرځي راګرځي. المفرقون بین الاحبه، هغه خلک رسول سموي د مرګرو په منځ کې چې اختلافات پیدا کوي، د رشتہ دارانو په منځ کې اختلافات پیدا کوي، دغه رشتې تبا کوي، دغه د مینه محبت ختمي. رسول سموي شرار عباد الله، د الله په بندگانو کې د بدترین انسانان دي، او دی بدترین انسانان چې د خلکو زړونه یو بل ته بد کوي، د خلکو رشتې تبا کوي، د خلکو رشتې ختمي. د صفت ځان غوړي بالکل د ځان د لري کې، بالکل د ځان د صفت لري کې. او کوم سړی چې چغل خوري کوي، هغه د ځان لري ساتي. امام حسن بصری رحم الله وی من نم الیک نم علیک. کوم سړی چې تا ته چغل خوري وکړه، ته ګوره خوشحالي کوم د ستا باره کې چغل خوري کوي. ما ته نن یو سړی د چا خبر مثال کې راورسوله، مال به څوک ګارانټي راکړي چې دې به زما د خبر هغه ته نه رسي، د دې مال څوک ګارانټي راکړي؟ دا خدای کار دی، دا خدای کسب دی، دا خدای عادت جوړ شوی دی. ستا خبره ما ته راورسوله، اوس به زما غته ته درسي. د دې سره چې تاسو چغل خور ته وګوري چې دا خو نصيحت کوونکی دی، او دا خو ډېر ښه سړی دی، په ما مین دی، زه خیر دې ته به خپل زړه تش کما. تا دې خبرې وکړي، دې به دغه خبرې راوچتېږي او بل څه ته به ورسي. څومره نقصانونه شي دي، څومره تبعین دي خلکو کړي، او تاسو به دا واقعیت خه معلومي. بلکې ځکه دې سوم بدون مبالغه، دا مبالغه نه چې په هر کور کې چغل خوري، په کورمه کې یو کس دي چې چغل خوري، او تاسو به ذهن کې مو څوک دي سره راغلي چې داغه د لاسه به کورونه تبا شي، داغه د لاسه به رشتې تبا شي، د خلکو منځ کې بدګمانیان جوړي شي. مسلمان شاندانه دی. مسلمان ګوره شریعت د دروغ اجازه ورکړه په درې ځایونو کې، او په یو به کم یو دی د خلکو منځ کې چې اصلاح کې. ګوره دروغ ویل ګوره ګناه ده، او په دې کې د دروغ اجازه تعالی درکو د دې لپاره چې تر دوه مسلمان یو ځای کې خیر دې دروغ بکی وای، خو دوه مسلمانان یو ځای کا، پلار او زوی، خزه ورور، خزه او خاون او خور او ورور، دا کوشش کوو د یو ځای کولو. زموږ معاشره کې خلک ګرځي په دغه بس په کوډګرو بس، ولې ګرځي په کوډګرو بس؟ خواخه برواني خواخه ښا برخه رواچوله، ګاډي ته وخته پلاني شي چلې، ته چرته روانه او زم په پلاني کوډګر پسې جادوګر پسې. ګوره کو پرتم تیار ده، کوډګر پسې تل دا خبرو یقین کول او کو پر ده، دا اوس کوډګر پسې مزي په جادوګر پسې مزي، ولې چې زما د زوی او د انګور په منځ کې څه پیدا کی، اختلافات پیدا کی، جنگ پیدا کی. خپل زوی ګوره انګور ومنځ کې دې حتی زموږ معاشري رسیدلی دې حتی چې موږ حتی الوسه کوشش کوو چې دوه مسلمانان جدا کو. ولې دوی یو بل سره ناشتي، ولې دوی یو بل سره بیتيري، ولې دوی یو بل سره چکینی خان دی خان د مسلمان شان نه. دا غینه باندې باب راوړی دی، وی باب په بیان د دې کې چې النهي عن نقل الحديث وكلام الناس الى ولاة الامور،
وای باب بیان د دې کې چې د خلکو خبري باب بچایانو ته او مشرانو خلکو ته نه رسوي الا امام نووي رحم الله وی الا دا چې کله غیته ضرورتي بچایانو ته کاغه د غټ بچایان دي غټ مشران دي په ملکونو باندې او کنه دا غینه کوم مشرتي الله غول ور کړی درګه یو سړی یو علاقې مشر دی یو سړی قاضي دی یو سړی د مجلس مشر ټول مشران دي کنه دغه ټول مشران دي نه وي دي مشرانو ته به خبري نه رسوي د خلکو الا دا چې کله ضرورت وته زمونږ راشي کنه زمونږ خلک ویني چې مشرانو ته څنګه خبري رسي په کمپنۍ کې مسلمان سره نه پری دي کچته یو ورځ مسلمان ولیدو نا وخت راغی بس اوزرو دا غریب راو رسیدو اوس بده د کوشي ابده ته ویم چې زما اوزرو بس وشو کار نه وشو دغه وشو د لازم دا خبر رسي کله په دې رسولې چې لکه د امانت خبره ده او هغه په دې باندې مشر شوی دی اجدا مسله ده یو سړی په دې کار مشر دی کمپنی ول ذمہواری ورکړي ته به دا ګوري چې څوک لیډر دا خدای ذمہواری خو لازم چې نه ورکړي ګناګاری خو سړی دغه په شان دی دغه په شان کار کوي د دې کمپنی یا کپیل یا منیجر اچو دانی وي ته دا خبره ماته را رسو او د پتم دي چې زما ضرور معذور دی د رشتہ راځه په ساو شو نه جوړ وې د لازم دا خبره بر رسي نه چې بر خبره ورسي نه به بس کی ها بس دی مسلمان پریزه کې به ګوتی وي ابا خپکی د دې مسلمانانو د دوه انسانانو په ژوند کې یو بل ته بغض پیدا کی دا د کار دي مشرانو ته خبر رسول دا ولې بالله نن سبا زموږ د خلکو ډیره زیاته شوی چمچي چلول چاپړوسی کول چې کله مشر ویني بس هغه ته د ځان خبري شروع کړي پلاني کې دا چل بلنګ چې دته ز نږدې شم سبحان الله ته ځان نږدې کې یو کسته په دې چې یو مسلمان په رزق کې ګوتی وای ته ځان نږدې کې یو کسته په دې چې د مسلمان غیبت کې ته یو کسته ځان نږدې کې په دې چې د مسلمان په عزت کې ګوتی وي د عزت خرابې په دې باندې خلکو ځان نږدې کې الله سبحانه وتعالى د دې ذلت صفاتونه موږ لري ساتي چمچي چلول چاته چا پړوسی کول چاته والله العظیم کما ته لیکړه نزویم چې مال اختیار راکړي چې یا به پلاني ته چمچه چلے او تش د دروغ صفاتونه بوله کې او نور مسلمانان به د مخ کې یادې او یا به د قبر لازم مړکیږي به زما د قبر خوخته د مرګ می خوخته زبې په دنیا کې څه کوم چیز مخلوق ته چمچي چلوم او دغه چا پړوسی کوم او خپل نور مسلمانان رونه چې دغه ته نقصان رسوم ته کوم انسان دی او د کوم انصاف ته الا اذا دعت الحاجه امام نووي رحمه الله الا دک ضرورت پکې څنګه اوس مثال دا خبر راغی چې په دې پلاني علاقه کې یو کس ته هغه د چرسو د هیروینو کاروبار کوي یا مثال کې هغه قتلونه کوي یا مثال کې ولید بالله د زنا اډه کولو کړي یا مثال کې نور فساد په دغه علاقه کې په دغه ملک کې بدامنی راولي یا مسلمانانو ته نقصان رسي د دغه خبره مشرانو ته رسول دغه دین دی د به دین دی ګوره او لازم به رسي رسول به پته لازم دي چې ته دغه خبره مشرانو ته ورسي او چې دا سره ونیسي او د شریعت مطابق سزا ملو شي او دغه علاقې نه یا د ملک نه د دې نه یا وشړي او یا د سیده شنو چې ملک امن یا د علاقې کې امن راشي لازم دي پته باندې ګوره دا بس کسان وي چې لکه مرګره دي ته وي چې ستا غلطیانی د قسم پټي ساتي روري دي ته وي چې زب ارسه کومه خو ته غلې کړه نه د دې روري او د ملګرتیانه یو غټه خبره دا غسله شریعت درونده کنه روري درنه ده تاسو وای شریعت درونده کنه د ملګرتیا او د نسب او د قبيله درنه شریعت درونده ندی ټیم کې مشراو ته خبر رسول د چغل خوري نه ده او په دې ټیم کې مشراو ته خبر رسول دین دی الله سوي ولا تعاونوا على الاثم والعدوان د ګناه په قانون کې به یو بل مرسته نه کوي چې ترې وسړي نه خبر شوي چې دې بری علاقه کې دا فساد جوړي او دا غلط کار کوي او ستاسو طاقت نه رسیدل منه کولو لازم مشرانو ته ویل غواړي ته نه وي نو دا خو ته ګناه په کار کې مرسته کوي او باندې کې ډېر حدیثونه دي چې یو حدیث په کې دا راوړل عبد الله بن مسعود رضی الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول دا خبره کړې و لا يبلغني احد من اصحابي عن احد شيئا فاني احب ان اخرج اليكم وانا سليم الصدر رواه ابو داود والترمذي رسول الله صحابو ته بتاسو کې څوک ماته چا خبري نه را رسي ولی وې زه دا غواړم چې زه تاسو سره ملاو شم او ټول ته مې د سینه پاکي نو ګوره چې کله به یو چغل خور روزي
او منافق به کروځي او د مشرانو ته خلکو خبري رسي نبی به دغه سینه پاکي شي خلکو ته او سینه پاک نه شو کنه. اوس مثال کې یو کس خبره تا ورسوله باچا ته یا د علاقې مشر ته یا قاضي صاحب ته یا بل ته دی ورسوله دغه ځړې د تبت کو نو سباله چې هغه د سره ملاويږي نو زړونه به یو بل ته زړه به هغه خو به زړه بدی کنه مشر دغه نه باندې باب راوړی دی او د ډېر اهمه مسله ده باب ذم ذی الوجهین باب بیان د دې کې چې دوه مخزه سره چې دینو دا بدترین انسان دی او دا درېونه خبرې ګوره دیو بسره تړلې شي دي اولی چغل خوري مسله راوړه به وي مشرانو ته خبرې رسول دغه تعلق هم دغه سره دی وسوي دوه مخزه نو دا چغل خور دی دوه مخزه دغه مبارک بیا حدیثونه راوړي دي او یو آیت به کې راوړي آیت دا راوړي دی وی الله سبحانه وتعالى په قران کې وی یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله چې دا الله د منافقانو مبارک وی دوی د خلکو نه یریږي د خلکو نه حیا او شرم کوي ولا یستخفون من الله او حیا او شرم او یره د الله نه کوي وهو معهم هلاك الله سره په هر ځکه دی د علم په لحاظ سره د اوریدو درېدو په لحاظ سره الله دې په هر ځکه دی نو وځ دې ځکه د دوه مخیزه انسان چې دی د دوه مخیزه د دوه مخولي ساتي د انسانانو نه یری په دې ساتي دوه مخه کړ د سره یو شان دغه سره بل شان دواړه راځي کړي خو رب العالمین راځي کړي هغه ته خپره رب العالمین ته خپره کده چې رب العالمین لحاظ کوله او دغه قدر کوله دغه تعظیم کوله د دوه مخه نه ساتله دی بل الله نړۍ لري دی خو دې چې خدای د مخلوق نه یری او د الله نه یری او دا نن سبا غټ مرز دی الله سبحانه وتعالى د دین موږ لري ساتي چې کله وسره موبایل لوالي چې کله وسره ټي وي ته کینی چې کله وسره ځان له واځي کینی دی والله شي صرف دی والله نه به دې هر قسمه ګناه کوي او چې کله د سره پلار ناشي تر ناشي علم او شیخ صاحب او پلانې او علانه چې دوی وسره ناشي نه به دې ګناه لاس نه وړي ورځي چې د خلکو نه شرمي او حیا کوي یو سره چې مجلس تعلیم راشي یا نیک انسان راشي داغه په مخ کې نسوار نه لګي داغه په مخ کې سندري نه ووري داغه په مخ کې کنزلی نه کوي ټټول لري چې د سړي نه حیا ولا ورزي کړه خو چې کړه داسړې لاړ شي نو به دې نسوارم لګي به دې سندري موري به دې کنزلیم کوي به دې په موبایل کې فحش فلمونه ولا یذ بالله غم ګوري به دې هر څه کوي ولې ځکه چې مسله صرف د داود الله په منځ کې شو مخلوقات قدر وسره د رب العالمین نزيات دی د الله نزيات دي سره مخلوقات قدر دي ډیر کسان دي چې ظاهره کې چې موږ سره ملو شي د ځان نه سم تقوا در جوړ کړي نیکان بزرگان تبه چې د غریبانو اوس د اسمان نه راکو شو دی خود د خاص معاملې چې کوم ولې کم چې د ځان لکې کم ظلم زیاتې چې کم ګناونه چې کوي کدا غینه خبر شوي نو ته حیران شي ستاسو مخ کې بده ځان تقوادار کی د رب العالمین په مخ کې به د یو ګناه باندې بریک نه لګي د منافقت صفت ده په دې آیت کې د الله دغه خبره کړي چې د خلکو نه حیا کوي د خلکو نه شرم کوي د خلکو نه یریږي او د رب العالمین سره چې کله یوازې شي به بګنه حیا نه بګي شرم نه یری هیڅ وکیم بیان حدیث پر اورده ده وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله دا خبره کړي تجدون الناس معادن د دې خلکو مثال د قانونو په شان دی لکه د سرو زرو کان د سپینو زرو د کویلی او د ایزا اقسام دي د خلکو د قشان دي دې څه مطلب دی خلک د قانونو په شان دي مطلب دی چې د دوی یو اصلي بنیادی د هر انسان یو بنیاد شتي نسب شتي قبيله شتي لازم بقى غاسري نسوي خيارهم في الجاهليه خيارهم في الاسلام كم خلق كم قبيله كم انسانان چې په جاهلیت کې غورو په جاهلیت کې غورو په جاهلیت کې باغو چاته غوروي ها چې قبيله به زوره وروا دا بسو دا به اوچت انسانو نن سبا زموږ مشرکین دي شتي چې کوم سړی نسب زوره ور دي راځي دا اوچت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی خيارهم فی الجاهلیه د اسلام دراتلو مخکې چې کوم خلک په جاهلیت کې چې نو غورو دي خلکو غوره کړو او پاتین کې غورواله غالبا د نسب دلاسو او د مال او د زور دلاسو
خيارهم في الاسلام هم دغه خلق غوړه دي په اسلام کې. کله دې دې حدیث ودرو نو به مسله جوړه شو. خو په اسلام کې مغوړه دي نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خيارهم في الاسلام اذا فقهوا هم دغه خلق به په اسلام کې غوړه دي خو په شرط د دې چې په اسلام باندې پوښ. که په اسلام پوښ به دغه خلق غوړه دي. او دا خبره سیاده ساتي دا ډیره اهمه خبره ده چې د یو انسان مقام او چتیږي او کمیږي د صدراسه د علم دلاسه د نسب د مال د زور د هیڅ اثر پدې کې نشته د مسلمانانو په معاشره کې او په هغه معاشره کې چې قرآن او حدیث ته نږدې. اوس کې د جاهلانو معاشره نه جاهلانو معاشره خو دغه ده چې چا نسب زور اور دي څوک کول دي څوک مالدار دي څوک زور اور دي په دې اوچت. اسلامي معاشره کې هغه انسان اوچت کوم چې رب العالمین ته نږدې کوم چې په قرآن او حدیث باندې ډیر پوي. ګوره د علم ته په دې حدیث کې د علم فضیلت ته چې د علم سره انسان اوچتي. د علم سره بدرنګ سره خولې شي، د علم سره کمزوري نسب ولا سره زور ور شي، د علم سره مالدار غریب چې دغه مالدار شي، د علم سره چې نه انسان د دې زمکه راوچت شي اسمان ته ورسي. کله به تویني په مجلس کې چې کوم عمر انسان بنایسي په مجلس کې به خبرې کوي مشران بوته غلي رسد لاسه د علم دلاسه. ته ویني یو بدرنګ انسان چې په مجلس کې به دغه رنگ بدی جمال بول الله ني ور کړي دی به خبرې کوي او د خپل خلک د بوته غلي ناسي د علم دلاسه. نو مونږ کې هغه خلک غوړي دي چې کوم سدي چې کوم دین ته نږدې ده په دین پوي. به رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث دې په اړه دې ته کولاو کې وتجدون شر الناس نه وتجدون خيار الناس في هذا الشأن اشدهم له كراهيه. او د دې بچای په دې مسله کې د خلافت په دې مسله کې غوړه خلک هغه دي چې د خلافت او د بچای خوخه نه مشرتي خوخه نه. دا ګور ډیره قیمتي خبره وزن سره یاد ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په مشرتیا کې هغه سړی برابرۍ چې هغه د مشرتیا نه خوخه. دا کوم یو سړی دی ټول مشرتیا ورکو دی مشرتیا نه غواړي ځان د دین لري ساتي. لکه صحابو چې بدا چل کو سلفو به زمونږ مشرانو بدا چل کو دین مشرانو چې چا بل سم مشرتیا ورکول به پټېدو. کدی سړی ته مشرتیا ملو شي نو دی به صحیح ها دی به صحیح انساني دی به صحیح دا مشرتیا کوي. خو چې کوم سړی چې وي چې مال را کوي ها دی به صحیح و چلی هیڅ چرته نه چلو. ځکه رسول الله حدیث کوي وې دا مشرتیا موږ هغه چاله نه ورکو چې غواړي هغه چاله موږ مشرتیا نه ورکو چې غواړي غلاله چی دی کنه. اوس مشرتیا لاله چې بګی دی بیا بګی مخکې نور لاله چونه راشي. او ځکه دا جمهوریت نظام چې کوم نن صبر رئیس دی په غالبا ملکونو کې د اسلامي نظام نه دی. دغه وجه یو ده یو وجه بګی ډیری وجې دي چې بعض موږ بیان کړي تفسیر به درسونو کې. یو وجه بګی ده چې دې کې دا کسان چې وي سو کوي ها ما مشرکې ما له ووټ راکې ما مشرکې ما ووټ راکې زبدا چلو کوم زبدا چلو کوم دروغ داسې دروغ وي چې په نمونو دروغ. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څوک دا مشرتیا غوړي مونږ ولا نه ورکو. او دا سره چې مشر شي ځان سره ولیکا د کامیاب مشر نشي جوړ دی ځکه چې د بزرګ د مخ کې نه مشرتیا لالچو. او چې کم سړی مشرتیا نه غواړي پوه شي چې دا سړی لالچی نه دی نو کده ته چې دا مشرتیا ملو شو نه دی به ډیر خوري انداز باندې په خلکو مشرتیا کوي. بیا دا غینه باندې دا خبره کړې ده چې دا د حدیث درولو مقصد دی وتجدون شر الناس ذل وجهين. او په دې خلکو کې بدترین انسان هغه دی ذل وجهين چې دوه مخونه وي. او د انسان خو حقیقي دوه مخونه نه چې سر دوه سرونه وته لګیدلي. مطلب ذل وجهين سره رسول الله صلی الله علیه وسلم الذي ياتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. د دې سړي سره یو مخي او دا سړي سره بل مخي متفق علیه. حدیث امام بخاری او مسلم راوړ. تاسو چې ملو شي لکه مثال وبلدل ستاسو کې د پلانې یو کس ته یو کس ته هغه ستاسو بدیش نو چې دې تاسو سره ملو شي نو تاسو مو جوړه نه بالکل ته صحیح کې چې دې سړي سره ته دښمنی کې د دنه چې نو ځان لري ساته زمام ته مشوره ده دا یو مخشوره ده. بل طرف ته دا کم کس د دې اولنی سړي بدی شو اوس د غبلې پارټي لړ دا غوي د سړي خوخته دا غوي د بسوي
چیر دی پلانی ته زاریانیم چې دغه سړي سره ته بس دښمنی کوي اوچت انسان دی اوچت اخلاق وله او سینده اوس دښمن دوه مخه وچلول څومره خطرناک انسان دی دا خطرناک سړی دی ستا په مجلس کې خطرناک انسان چغلخور دی او دوه مخونه والی دا د مجلس تبا کوي او د رشتې ختمي او د چې نن فساد دي چې خوري چې بل څوک نشي خوراوله ستا چې کوم دشمن دی کوم چې ستا په مرګ پسې ګرځي هغه ته نو نقصان نشي درکوي چې کله تعالی مخ لري چې ته به ځان ساتي دې څه کنه نه چې دې به ما گزار کوي د سره اسلحه ده د ماته یو ورځ ویلو چې زه به تا وجنم نه ته خپل دفاعي چې نه څه سوچ وکې خو دا چې کوم تاسو نه سید و مخون ولا منافق دې ته پیژنې چې دا دشمن دی ته نه پیژنې ته خو چې ته دا سوچ کې چې دا چې زما د زړه مرګره او زړه ته مې نږدې دي ته هغه ته خبرې وکړې الته ته ګور یار دا خبرې نه وکړ دا دوه مخونه ولا رسول سموي او دا ټول خطرناک انسان چې دا غدا دی به یو حدیث راوړی دی یو روایت راوړی دی او دا اخري روایت والو وعن محمد بن زید وی چې بعض کسان رالو په عبد الله بن عمر رضی الله عنهما پس عمر بن خطاب پس وی پس او هغه ته وی ان ندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم اذا خرجنا من عنده وکړي چې موږ په بچایانو په سیدنه لړ شو نو دا غوي سره هغه خبرې کوو چې هغه موږ بهر نه کوو بهر موږ یو شان یو او د بچا سي په مخ کې بل شي نو خصفه خبره وکړه عبد الله بن عمر رضی الله عنه تسوي وكنا نعد هذا نفاقا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم د رسول په زمانه کې خو دغه تمام منافقت وی کړه چې بهر ستا کار یو شان دي او بچا سي ته چې مخامخ شوی بیا بل شان بهر لګیا دي په بادشاہ پسې کنځلي کولی په دې خلیفہ پسې کنځلي کولی په دې عالم پسې بدره دی ویلي د دې سی او د دې سی په دې کې دارو او کله چې هغه ته مخامخ شي نه جی او خله څنګه کړی بیا رسول صلی الله علیه وسلم په زمانه کې بدې کار ته څه ویل کېدو منافقت بوته ویل کېدو دا منافقت صفت ده چې سدي په ځل کې دغه وایي صفه او د دوه مخه چلاو زما ټول ته نصيحت ته ټول رونو خويندو ته چې خاص کر په زنانو کې دا مسلې ډېری دي نه موږ به کوشش کوو چې بخپل کور کې بخپل معاشره کې زنانو ته دا قسمه خبرې ډېری وکړو چې ګوره دا ډېر خطرناک کار دی تاسو چې د یو زنانه خبرې یوې لوري د بلې خبرې راوړي دا ډېر خطرناک کار دی تاسو د زنانو مجلس چې ولګي نو باقي کې دغه چغلخوري کیږي او غوته موږ دا وایو چې دا ګوره ډېر خطرناک کار دی چې تاسو دوه مخونه استعمالوي دا غي سوجه ده لکه اوس په کور کې زمون کورونو خو دې چې غالبا د پښتنو دی چې ټول شریک اوسېږي یوځه نو اوس ګوره په دې کې خواخیم ده او به پینځرونه دي پینځونه ودونه کړي نو په دې کې به چې نه غالبا به یو څو خزې دي چې جابت به مخه چلی د دې سره هم کینی او د هغې سره هم کینی دې ته به دیغه او هغې ته به دیغه دا لازم په دې کور کې په څه طریقه سره دنه دا کار راځي نو که بالفرض منګه سړي دا کوشش وکړو دا قسمه بیانات کتابونه د دې مبارک خپل کور کې د زنانه کینو او غوله دا حدیثونه د آیتونو ته وورو او یو ترهیب ولور کو دې کار نه وېرو زموږ چې ان شاء الله زموږ د معاشرې به دا کار ختم شي او خزي به ما په دې کې چې غالبا په خزو کې نور مسله دا نه چې سړو سره دا سړی خیر دا وي کولای شي سړو د پرم دا کار حرام دي د دې د لاسه چې مجلسونه خراب شو د دې د لاسه زموږ د ژوند یو بل ته بد شو د سپک صفات الله سبحانه وتعالى موږ د دین لري ساتي ان شاء الله پر روان درسونو کې یا بیانونو کې